په بلخ کې د مالګې پروسس کوونکي له حکومت غواړي چې د مالګې کانونه د معیاري کارخونو ته په واک کې ورکړي. د ډبرو سکرو، نفتي او نورو ورته کانونو سربیره په شمال کې په زیاته کچه د مالګې کانونه هم شته. خو بلخ کې په معیار برابر د مالګې او شمېر پروسس کوونکي وایي یاد کانونه دې په واک کې ورکړل شي تر څو په ښه کیفیت مالګه تولید کړي. در صورتی که نرخ نمک خود وزارت معدن و پترولیم یک ذره ریالتی سر معدن پایین بسازن و معادن در فابریکای میاری بتن که فابریکای میاری هم ظرفیتش دارن، هم سرمایه گذاری کردن و هم بسیار خوب نمک سیو میاری به افغانستان رسانده میتونن و این انشالله یک روزانه بسیار خوب است. ما فعلا تولید خود در 2 شفت رساندیم بعد از اینکه نمک بند شده. از لحاظ استانداردها باید گفت که فضل خدا کوالیتی و کیفیت نمک با نرم های جهانی برابر می باشه. موارد مهم و ارزنده و حیاتی مثل سدیم کلراید به حد اعظم بالاتر از 99% وجود داره و عناصر مرکبات حیاتی مثل پتاسیم آیودید یا آیودین که ما میگیم و هم قسم کلسیم، مگنیزیم و عناصر حیاتی در ترکیبش به شکل بسیار زیاد وجود داره. محمد اسماعیل چې له نن څخه پوره 14 کاله وړاندې د مالګې پروسس پر کارخونه 15 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې او شاوخوا 1000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. وایي که ځینې ستونزې حل شي په کور دننه اړتیا پوره کولو سربیره به بهر هیوادونو ته هم صادرات ولري. بالاتر از 5 میلیون دلار امریکایی در این فابریکه سرمایه گذاری شده و خوشبختانه تقریبا 1000 نفر بالاتر یا پایینتر از 1000 نفر در این سکتور مصروف کار است. تولیدات بسیار کم بود به خاطر که نمک‌های خارجی زیاد می‌آمد و خوشبختانه فعلا نمک خارجی خام و پختهش از خارج بند شده. ما توانایی 168,000 تن تنها در این فابریکه خود داریم که نمک تصفیه شده و سی برای افغانستان تولید بکنیم و حتی صادرات هم بکنیم. بلخوا د بلخ د کانونو او صنایع خونې مسئولین وایي د مالګې کانونه په نامعیاري ډول استخراجیږي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د مالګې کانونه په معیاري کېدو کې د جدي هڅې ترسره کړي. د استخراج په اړه داسې ده چې د انخوی معدن چې دی رسوبي دی. دا معدن چې کله بارندګي زیاته وشي د دې مالګې استخراج بهتر راوخی. کله چې بارندګي نه وي بیا له خوشحالي د دې مالګې کیفیت خرابېږي. خو فعلا استخراج د معدن چې په شکل د سنتي روان دی، په شکل د استاندارد نه دی. باید دا معیاري شي، باید معدنونو کې کار وشي، سرمایه گذاري وشي او په شکل د استاندارد باید استخراج شي. د معلوماتو پر اساس د هیواد شمال فاریاب، پانخوی ولسوالۍ او په شمال ختیځ کې تخار هغه ولایتونه دي چې په کافي اندازه د مالګې معدنونه لري او هره ورځ ترې سلګونه ټنه مالګه استخراجیږي چې په معیاري کیندنې ټینګار کیږي.